زما عزیزان اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټول لارې در باندې بند شو او دغه یو لار د چې تب ورته ولاړی په دغه وخت کې به خراب حشر د چای خراب انجام به د چای بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکی تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدای کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته دې زه ټکی ته تاسو وګورئ که خیال وکړئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي داسې وایي که نه وایي په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي خان صاحب ناست دي یو سړی خبره چرته غلط کړي کینا د چا مخکې خبرې کوي لګیا داسې وایي که نه وایي دا چې ویوي چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو د ده بیړه تباه شوه لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده شیطان څه پیدایشي شیطان نو شیطان معلم الملکوت ملائکونه به په ټال باندې سبق خود چې ورسېدې به نشو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خود دی معلم الملکوت دومره لوی مقام یو شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله یو ځای داسې نو چې د تنګي نه ویسته یو چې د آدم علیه السلام څو وخت کې لاش تیار شو نو د په ملائکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله الماول لملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړه فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هر فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه اوس مولاګي غوندې وي هغه به دا سوال نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته دلته خدا الله حکم دلته نه سجده کول کفر په دې خبره پوهیږئ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکه اسجدوا ټول ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه نه
تپوس ته وشو چې تاولې سجده ونکړه اذ قلنا سو وخت چې ما تا ته وویلې تاولې سجده ونکړه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړ چې سجده وکړه ولې دې ونکړه نو شیطان په جواب کې ورته وایي چې قال انا زه او دته سجده کول خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شه دی او دې د خټې نه پیدا کړې نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته الله ورته تا دا زما په مخ کې انا ولي دا زه دې ولي فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين ورزما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې ملانتی او تبا کړي یو چې انا نو ګور ډېر خیال کوو ډېر خیال وو اوس داروجی نشي نو دروجو کې پر په خلکو مخ خرڅول څه پوښتنه چې کور کې یا په خزه نیغ نیغ کېږي چې روزه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بلچا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روزه نیولې ده په آرام کښېنه دا ستاسو منځونه دا ستاسو روزې دا ستاسو تراویح دا هر څه په قیامت کې په دې مخ درويشته په دې مخ رکش جنا منظوره کړی دي دا زما خبره نه زما د کور خبره نه دا د پیغمبر خبره منظوره نه تا منظوره دې لپاره کول چې خلق را تخسړې وي ٹھیک شو تا منظوره څه لپاره کول چې خلق را تخسړې بجلیګر مولا بتیش تاسو کړی دي مولا صاحب جی ما با تقریرونه کو جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې زیړې خبرې به مې کولې زما د هر سبب زما په دا مخ راويشتې چې تا دې لپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای په راضي شي تا دې لپاره کول چې خلق راته لوی مولا ووي خلق راته خم مقرر ووي خو واعظ راته ووي او بدل دنیا کې خلاص شوی دی آخرت کې څه نشته زما په خبره پوهېږئ آخرت کې څه نشته دار سبب په دې مخ دروي معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده معامله د زړه ده چاہے دا نستا په زړه کې په کومه اراده کړې ده دا روجا تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده کاغه د زړه اراده ستا د روجي متعلق واقعي د خدای رضا وي نو خبر اجر سره اجر سره دروجدار سړی دی خپل کې ماسپخین نه پس غرمه نه پس وګما غوندې پیدا شي
سور بوی غدی په دې خوله کې پیدا شي کیږي کنه کیږي اوس د دې بوی څومره خراب شي دی خلینا چې بوی راځي دا څومره خراب شي لیکن خدای څه وایي ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړي د روزي اغاز وګمه چدا الله ول ما ته د مشکو نه زیاته خوخه ده کومه روزه چې هغه خدای د پاره او واقعا الله دې یری نو داغه هغه وګمه د خله الله وی ما ته د مشکو نه زیاته خوخه ده یا الله دسه بچکول نو زما عزیزان چې معاملہ هغه دړه ده چې ستاره کې د دې روزي متعلق سړي د دې موز متعلق سړي بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړ کې سړي نو سزا او جزاء دا ټول به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیمای او دړه ارادي اگر راز دا الله نه سوا بل چاته پته نه باغه صرف خدای قادر نو یو دې ټکی نه ځان خلاص سیاستي چې زه دا ډېر خطرناک دی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وکړه په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی ٹھیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي هغه یو ټکی کړو چې مای میجارټي زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ویلی اگر کرسا ہے وہ سمجھتا اگر میجارٹی وہ سمجھتا او ددا انجام څه شو ددا څه انجام شو د پانسای په دارو خطو کړه ورسره نو ا مضبوطه چې دې په غاویرو او هغه میجارټي نو اوسم شتاغه کته سره چاول ځان مړ نکو د دان جام سره نو عزیزانو غرور با نه په دولت کې نه په مټو کې نه په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي یو داغه غرور بچي تاسو انجام وکړه آټکه اوس نواز شریف کړي چې مای منډیټ
ددا انجام بم در تخیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی دام د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی ملک دی د تباہی په لار روان دی که نه دی روان ملک دی د تباہی په لار روان دی ا منډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول زمکی دی دا قیمت لګئی مثلا په 400 کې زمکا 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپے ورته په دې لا مونږ دا ګوښتو قوم پوه نه دی هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي دا موټر وی چې کومه جوړه ده په خبرنا پندای پورې پندای نه لاور پورې د دې موټر وی تصور د پاکستان د لپاره مفید نه تصور کربونه روپے په لګي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावेगी और दे पीर से कोर वही चिरागान रोशन करबुना दस की मुना استاد علالولو د پاره جوړي نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی دغه منډیټ بوي او والله عالم بالصواب چې د انجام بچي نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل څوک شته په کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان تا یو پیر ویلی اوس په یو د پیرانو میرانو په ډېر ګرځي ما خدای قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وخیمه نه نه اوس په لوی غم دا قوم اخته څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه هو پروژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو مليانو صاحب هن جوړ کړي هن دې دون دې هن دې قضا عمري له اسلام دې او پلان دې امولا بدا سزان باندې hebat راولي ته به وای چې جوړ ز کافر شوم ته چل را باندې دا hebat به ځان راولي چې دا ما جوړي کافر شم کسب بلا قارون په خدای قسم پیغمبر علیه صحابه وتا ما تاسو ته ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده کله بل دې د زړه صحابه ته ویلي چې داسې سړی درته خمه چې نه مونږ کړی نه روزنی ولي نه حج کړی نه زکات ور کړی ټول عمر د خدای د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی بڅنګ ایدا دا څنګه سړی ویل خال په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی
یو کافر د کافر د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او تور واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو سره یو منټو کې مړ چې موشو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته یې ادا سره په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټو کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملات چا ده زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره کیرو زېما دې بدا سي شور ګور کی چاله ګوره تاسو سره تاسو شور ډېر جوړي قضا عمرې ده که قضا عمرې کوي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی ها اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د مولا صاحب زما د زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه ابو وایي چې نه ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته پوښو کبیا دې مپرې کنه او ته په لک تکړاوي دغه ګړګړونه ونیسه او دومره زور ولا ورکه چې د سترګې بقیر وي ته پوښو اصل دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کال کې ٹھیک شو بیا دا د تیات دي چې د خلفاء الراشدین او خلافت څو کالو ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کالو ماما نو تاسو څه ضروري چې ګیره لګي سور را مور کړی زړه دې څنګه هو دې نه راځي دومره زړه زور ډېر دی چې پاسته کې به 2 ځله ګیره سره او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفاء راشدین حکومت څو کال چشته څومره